علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلامونه، ډېره زیاته مینه، احترامات ګلونو ملګرو، یو ځل بیا در سره ستاسو کشر نعیم الله همدرد مخاطب یم. په دې هیله یم چې روغ به وئ او د ژوند په ښو ساعتونو کې به وئ. ملګرو، خپرونه ده مینه او ژوند. په ننني خپرونه کې راسره نستی کوي زموږ خوږ ملګری درویش اورکزی صاحب چې ما ورنه مخکې هم څو پروګرامونه ریکارډ کړي وو، خو نن راسره بیا په خپرونه کې میلمه ده. غوښتل مو چې تاسو ورنه خپلې شعرونه ریکارډ کړم. ملګرو، راځم درویش اورکزی صاحب طرف ته. درویش اورکزی صاحب په خپرونه کې درته ډېره زیاته مینه، احترامات او هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه همدرد صاحب جهان، مننه دې کوم. ډېره مننه ده. ډېره زیاته مننه. درویش صاحب، ژوند څنګه روان ده؟ مسافري ورځې څنګه تېرېږي؟ الحمدلله ژوند ډېر ښکلی روان دی، ډېر زبردست روان دی. الله رحمت. مننه. خبرو نه به راتېر شو، ملګرو سره به څه شریکوي؟ مننه همدرد صاحب. بس شعرونه به درسره شریک کړو. ارشاد. څو شعرونه دي غزل نه مخکې به درسره شریک کړو. ارشاد. مسلسل د اضطراب دایره کې اوسم. آها، مسلسل د اضطراب دایره کې اوسم، و به نظم د ثواب دایره کې اوسم. هی واه. مسلسل د اضطراب دایره کې اوسم، و به نظم د ثواب دایره کې اوسم. واه ډېر. او پښتنه له پښتنې خاورې پیدا یم. پښتنه له پښتنې خاورې پیدا یم، درنه ځکه یم خیجه اب دایره کې اوسم. واه ډېر ښکلی شعر. مننه. ډېر ښه. پښتنه له پښتنې خاورې پیدا یم، درنه ځکه یم خیجه اب دایره کې اوسم. ښکلی شعر ده، ډېر ښه. بل شعر دی چې د خنجر او د مرمۍ باغي یم. د خنجر او د مرمۍ باغي یم، د قلم او د کتاب دایره کې اوسم. واه ښکلی شعر ده. مننه. شکر د مندر پیروکار نه یم. شکر د مندر پیروکار نه یم، شکر د محراب دایره کې اوسم. واه ډېر ښکلی شعر. مننه. غزل مطلع دی د رڼاګانو ښار نه لرې تیارو خونه کې. د رڼاګانو ښار نه لرې د تیارو خونه کې ژوند تېروم د ړنګو دیوالو. واه ډېر ښکلی. مننه. د رڼاګانو ښار نه لرې د تیارو خونه کې ژوند تېروم د ړنګو دیوالو خونه کې. ډېر ښکلی ده. مننه. او بل شعر دی چې دا نور قومونه ښه بېغمه زندګي تېروي. دا نور قومونه ښه بېغمه زندګي تېروي، څه بلاګانې لنګې شوي پښتنو خونه کې. مننه. دا نور قومونه ښه بېغمه زندګي تېروي، څه بلاګانې لنګې شوي پښتنو خونه کې. ښکلی ده ډېر. او بل شعر دی چې ماله به خوب نه راتلو، مور به مې وسر ته ناسته. ماله به خوب نه راتلو، مور به مې وسر ته ناسته، تمامه شپه به یې کول لالو خونه کې. ډېر ښه. ماله به خوب نه راتلو، مور به مې وسر ته ناسته، تمامه شپه به یې کول لالو خونه کې. ډېر ښه. او بل شعر دی چې ای سپرلی سوي څه ته وایي ماته څه پته دی. ای سپرلی سوي څه ته وایي ماته څه پته دی، له هغه وپوښته چې اوسي د سپرلو خونه کې. مننه. او ای سپرلی سوي څه ته وایي ماته څه پته دی، له هغه وپوښته چې اوسي د سپرلو خونه کې. ډېر ښه. آخري مقطع دی. درویشه خدای ګو د رڼا نوم نشان نه پېژنم. درویشه خدای ګو د رڼا نوم نشان نه پېژنم، درویشه خدای ګو را لوی شوی یم ړندو خونه کې. مننه. ډېر ښکلی. درویش صاحب، د خپلو خیالونو نه پس یو څه پوښتنې کول غواړم. دلته تاسو چېرته کې ژوند کوئ او په کومې ټولنې کې تاسو نشته، یعنې باقاعدګي سره تاسو برخه اخلئ؟ که دا مو راته لږه واضحه کړه نو ډېره خوښېږم. مننه همدرد صاحب. زه موجوده حالاتو په اماراتو کې یم او اجمان کې یو. فلحال زما دلته استوګنه دی. صحیح. او ټولنه د ستوري د اسمان ادبي جرګه هغې سره تعلق لرم، بلکې پوخ غړی یم. صحیح. او مشاعرې غونډې هم کوو. یو ښه مخلص ملګري دي راسره، پیر سرفراز صاحب زموږ د جرګې صدر دی. همدغه ټولنه دی چې هغو سره خپلې اړیکې ساتي.
ډېره زیاته مننه ملګرو، دا و درویش اورکزی صاحب په ننني خپرونه کې. ډېره زیاته مننه د وخت راکولو درویش صاحب. په آخره کې د زموږ پیج زموږ خپرونې مینوالو سره خپل یو پیغام څه پیغام ورکول غواړئ؟ مننه همدرد صاحب، د بوخو پیغام د دانشورو کار دی، د پخوانو خو موږ ته دغه پیغام دی چې مینه وکړې، مینه وشیندې، ژوند نه خوند واخلې، بس دا خبره دی. ډېره زیاته مننه ملګرو، د درویش اورکزی صاحب د خپلو خبرو نه راتېرېږم، پروګرام راټولوم. ډېره زیاته مننه مو کوم ملګرو، خپرونه وګورئ، مخکې شیر کړئ، تر بلې خپرونې خپل کشر نعیم الله همدرد ته ورکړي اجازت د لوی الله